او یا هغه ډرامه د دغه کې یو بل هم د یو ډرامې ریکویسټ کړی تیر په هیر و یاره که کوشش وي دغه راته وړاندې کوي. نو موږ خو دغه سړی ډرامې چې څومره مې عموما هغه پروګرامونو کې وړاندې کوو، خو بیا به هم کوشش کوو چې دغه ډرامې د دې لپاره پیدا کړو، یو پیری بیا د دې لپاره وړاندې کړو. ډېره مننه ریاض علي باچا، تاسو پروګرام کې برخه اخیستې وه. یو بل ملګری دی هغې هم ایمیل کړی و، صدیق افریدی دی، هغې سلامونه کول د پروګرام ستاینه هم کړې وه. ډېره مننه ستاسو. بیا هم ایمیل راتلی شي national.kbk@ptv.com.pk. دا هم ویل کېږي چې یاره پخوا د کوس هم په دې لارو هغه ورځ موږ په تجاوزات باندې یو خبره کوم او بله رایادېږي، نو د لارې اهمیت چې دی نو هغه زموږ دپاره څومره دی. خو پخوا به په دې لارو کې د قافلې تلې د څاروي به تلره خلکو، نو په دې کې د دې باره کې هم ویل کېږي چې یاره په لاره کې که تا یو موږی یو لرګی خښ کړو په دې نیت باندې چې یو قافله به راځي او څوک به ورته خپل اس یا څاروي یا څه ډانګر به ورته وتړي، دا هم ثواب کار دی. او که بیا چا لګولي او تا لر کو چې نه څوک به پې تینده کوي، څوک به پې راپروزي، نو دا هم د ثواب کار دی د نیت پورې. خو لکه هسې ورته وګوره څومره په اسانو عواملو په داسې کارونو په دې دغه باندې موږ ته دغه درجې او دغه پوړې او دغه ثوابونه چې هغه حاصلېږي. خو دا د دې نه ځان خبرول پکار دي. چېرې یو انسان خبر شي او وګوري، نو زما یقین دی، زما ښه پوخ دغه دی چې یاره دی به اټومیټیکلي بیا هغې طرف ته ځي، ځکه چې د ده په ذهن کې په دماغ کې به دا خبر ناست وي. خو موږ نه د دغې ثوابونو نه ځان خبرو او موږ نه ځان د هغې عذابونو او ګناهونو نه خبرو. لکه یو څو داسې عام دغه چې یعنې خو ډېر داسې حساس هغه شته چې د هغې نه موږ ګوره کوم واړه ګناهونه چې کوم یا غټي دغه کې راځي که نه کبیره او صغیره کې راځي، نو هغې نه خامخا نو بیا خامخا انسان د هغې نه ځان ژغوري او ځان ته ساتي، نو هغې طرف ته نیسي. جي خبرې به زموږ وي او د دې میاشت په حواله به وي، ځکه چې دا میاشت ظاهره ده دومره بختوره میاشت ده، په دې به موږ خبرې اترې همداسې وي. خو ورسره ډېر ښکلي کلامونه، نعتیه او هم کلامونه، همدیه کلامونه وړاندې کوو. دا وخت موږ وړاندې کوو نعت رسول مقبول صلی الله علیه وسلم. نسبی تشمی عربی تی مکی رسولا ت مدنی